الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أما بعد، قال الرسول صلى الله عليه والسلام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. أما بعد، زما د ایمان او د اسلام رونو، نن موږ او تاسو د حلال او حرام او د هغه څه چې فرض شوي د الله جل جلاله لخوا نه په هغې کې بحث کوو او په هغې کې خبرې کوو. کوم آیات چې ما ولوسته او کوم حدیث چې ما ولوسته دواړه په همدې موضوع باندې دلالت کوي او د همدې موضوع لپاره الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي. نن د دې فکر کوو چې مکتوبات یعنې فرضیتونه، فرضونه ټول او حلال او حرام څه شی دی، او طیبات یعنی هغه څه چې الله جل جلاله طیب او پاک مقرر کړي دي هغه څه شی دی. نو الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، لا تحرموا، مه حراموئ الطیبات، کوم شیان چې پاک دي، طیبات په ځان باندې مه حراموئ، ما احل الله، طیبات هغه شی دی چې احل الله حلال کړي دي الله جل جلاله لکم، ستاسو لپاره. ولا تعتدوا، او کله هم د دې نه تجاوز ونه کوئ او نه ورنه تیر شئ او نه د دې حدود کراس کوئ. ان الله لا يحب المعتدين، الله جل جلاله هغه کسان چې متجاوزین دي، د حدودو نه اوړي، افراط کوي، هغه معتدین دي او الله جل جلاله هغه لا يحب المعتدين، دوست نه ګڼي او محبت ورسره نه کوي. فرمایي چې وکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا، الله جل جلاله تاسو ته حلال او پاک څیزونه، طیبا حلالم دي او طیبم دي او پاکم دي، د طهارت نه هم ډک دي. واتقوا الله، نو هماغه شی نه استعمال کوي او د الله نه په دې کې ویریږي چې الله جل جلاله تاسو نه سبا ته پوښتنه کوي چې ما تاسو شیان حلال کړیو، تاسو ولې په ځان باندې حرام کړل، او کوم شیان چې ما درته درلیږلي د حرامو تاسو ولې په ځان باندې حرام نه کړل. واتقوا الله، د الله نه ویریږي او تقوا وکړئ. کوم الذي انتم به مؤمنون، د هغه الله جل جلاله نه چې تاسو په هغې باندې ایمان راوړئ او مؤمنان یې. اتم آیات د المائده سورت. او د همدې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په هر فرمایي. جابر بن عبد الله رضی الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله، یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړ. سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال، ویل ورته: ارأیت اذا صلیت المکتوبات، آیا دا درسته ده چې زه ادا کړم مکتوبات یعنې هغه منځونه چې فرض شوي دي په ما باندې، وصمتو او روژه ونیسم، رمضان د رمضان د میاشتې روژه ونیسم، واحللتو او حلال وګڼم، الحلال حلال یعنې د حلالو نه استفاده وکړم، وحرمت او حرام وګڼم هغه شی الحرام چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړي دي. ولم ازد على ذلك، او په دې شی باندې نور زیات شی ونه کوم، صرف همدغه کارونه وکړم، نه به چې شی زیاتوم پې او هېڅ شی به نه زیاتېږي رانه. وادخل الجنه، آیا زه به داخل شم جنت ته؟ قال: نعم. رواه المسلم. هو، ته به جنت ته داخل شي. اول د دې څېړنه کوو چې حلال الحلال، رسول الله صلی الله علیه وسلم الحلال بین والحرام بین،
حلالم بیان شوی دي او حرامم بیان شوی دي او صرف دومره خبره ده چې د حلال او د حرام فرق دا دی چې کوم یو الله جل جلاله نهي کړي قرآن عظیم شان کې او په احادیثو کې د هغې شي نه چې وروسته به راشي هغه خبرې د هغې شي نه ځان ساتنه په همدغه باندې به جنت ته داخل شي او کله چې د الله تعالی امر ومني او ورته عبادت وکړي او مکتوبات او فرض په دې باندې راوړي روژه ونیسي او حلال حلال کې او حرام حرام کې هغه حرام وګڼي او په دې باندې هیڅ شی هم زیات نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته وایي ته به جنت ته داخلېږي اگر چې دا سړی به نور کارونه هم کوي خو دا د دې لپاره ذکر کړي چې دا په ده باندې لازم شوي دي یعنې دا یې په ځان باندې لازم کړي چې دا د دې نه به هیڅ شي نه خراب نه لرې کوم او نه به د دې نه اضافت کوم او نه به د دې نه اخوا دېخوا ځم معنا التحلیل والحلال والتحریم للحرام حلال د پاره حلال او د حرام د پاره حرام واله فسر بعضهم تحلیل الحلال حلال مفسرین داسې حلال داسې تفسیر کړی دي باعتقاد حلة چې دا حلال دي او باید ویخوري د دې نه منع ونه کړي والتحریم الحرام او حرام کړي دي حرام د اعتقاد حرمت په دې باندې عقیده ولري په دواړو باندې چې دا الله جل جلاله حرمت محروم کړي دي د دې دواړو عقیده څه معنی ده مع اجتنابه د دې نه به ځان ساتي هیڅ وخت به نه ورنږدې کړي عقیده به بیا رښتیا هم درسته وي ويحتمل ان يراد بتحليل الحلال او دا احتمال هم شته اتيانه راوړل د دې ويكون الحلال حلال ها هنا دلته عبارت د څه شي نه دي علما وایي چې عبارت د حلال او د حرام نه څه شي ليس بحرام حلال او حرام کوم یو چې دی فيدخل په دې باندې داخل دی امر او نهي د الله جل جلاله کما امر نهي الواجب ځینې شیان واجب دي نه دی خوري ځینې شیان واجب دي چې ویې خوره والمستحب او په دې کې داسې دي چې مستحب هم دي ځینې شیان ستا خپله خوښه ده چې خوري که نه خوري والمباح او ځینې مباح شیان دي چې هغه ټول خلک خوري لکه اوس اوبس کې یا لکه مالګه استعمال دا مباح څیزونه دي دې نه هر څوک استفاده کولی شي ويكون المعنى او د دې معنی سره انه يفعل ما ليس بمحرم او د دې معنی دا ده د دې اعتقاد چې ته حلال ونه ګڼې هغه چې حرام دی ځان ته ولا يتعدى او نه دا ګناه وکړي او نه باندې دې باندې تعدا او نه د ځان دې ته تشویق کړي چې دا باید خاور او هغه څه چې مباح کړي دي ټول هغه چې دي هغه مباح دي هغه خوره او څښه ډوډۍ خوره نور کوم کار چې کې کارونه کې نیک کارونه کې یا چا سره نیکي کې او یا مثلا د خوراک څیزونه استعمالي هغه ټول حلال چې دي هغه مباح دي درته محرمات نه ځان وساته دخل الجنه بیا به جنت ته په خپله داخل شي د دې ټولو آیات او د دې حدیث معنا هم دغه ده چې باید په دې باندې ودرېږي فهذا الحديث دغه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم يدل دې باندې على ان من قام بالواجبات څوک چې په واجب شینو او په فرضونو شینو ودرېږي او هغه ادا کوي وانتهى عن المحرمات او ځان منې کې د محرمات او د حرام او شینو دخل الجنه جنت کې به داخلېږي او دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات احادیث راغلي دي په دې معنا باندې ځکه چې ما هو قريب منه فعن أبي أيوب أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب رضي الله عنه روايتي تيوسري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي أخبرني بعمل يدخل الجنة ما تداسي أو عمل أخرى الجنة تداخل شر قال تعبد الله وتداسي ورد عبادتك الله لا تشرك به شيئا أو لا غير هشيا مشركا وتقيم الصلاة أو منت أداك ودروا وتؤتي الزكاة أو زكاة ورتا دخل المال لك دربانيكي وتصل الرحمة أو صل رحميوك دخل خلوان سرا ونزدي خلق سرا انداس الله جل جلاله في القرآن كي فرمائي إنما حرم عليكم الميتة والدم ما حرام کړی په تاسو باندې هغه شیان علیکم میتة مردار شی چې کوم یو پروت یا هغې غوښه مه خورئ استفاده ترې مه کوئ والدم او هغه وینه چې کله تاسو حیوان حلالوئ او هغه جریان کې شي او بهر کې وځي هغه مه خورئ هغه حرامه ده
واللحم الخنزير او وخد خنزير مخرج او خرس وخه مخرج وما اهل لغير الله او هغه څه چې حلال شوي دي بدون د نوم د الله. کله چې موږ یو شی حلالو نو هغې باندې الله اکبر په دې باندې حلالېږي. هو دلته یوه مسله دا ده که یو سړی ووایي چې زه د پلار دپاره قرباني کوم یا د پلار دپاره حلاله کوم او خیرات پسې کوم یا د خپل نیک سړي دپاره د خپل پیر او د ولي دپاره قرباني کوم او یا د زیارت دپاره قرباني کوم، دا چې کله د هغې نوم پکې واخیستل شي که دا سړی په وخت د قربانۍ کې دا مو وایي چې الله اکبر د ده دا قرباني کومه یوه چې کړې ده او د چا په نامه باندې نظر کړی دی دا مرداره ده، دا به نشي خوړی ځکه د دې ته مخکې نه شرک پیدا شوی د ولي یا زیارت او یا پلار او یا بل څوک خپل ځان ته ولي ګرځولی دی د دې دپاره چې دی ورته حلاله وکړي. نو که بیا وروسته چړې سره او یا علالې سره الله اکبر او لا اله الا الله وایي هم نه حلالېږي ورته، دا مرداره شوه. نو همداسې د رسول الله صلی الله ما اهل لغیر الله د دې معنا دا ده چې په هر صورت باندې به الله یاد لري به په دې باندې به لغیر الله به په دې حلاله باندې شوي. فمن اضطر که یو سړی په یو ځای کې یو ځنګل کې یا یو ځای کې د ولږې دومره ورخطا کړه چې هغه مړ کېږي او هغه د اضطراب په وخت کې شو، د اضطراب په وخت کې غیر باغ ولا عاد چې دې باغي نشي او تجاوز ونه کړي د خپل دینه چې خېټه یې مړه شي اما عمره وخوري، نه دا چې همداسې خوراک کوي تر څو پورې چې ډېر زیات نفس یې پرې هم بند شي، دا ورته نه دي روا. نه، قوت لا یموت، تر خپلې اندازې پورې تر خپل هغه څه پورې به یې خوري کله چې د دې کفایت د لږي او د ګرسنګۍ نه دې خلاص شي. فإن الله غفور رحیم وی بیا هم الله جل جلاله غفور رحیم دی که کله درنه لږ خطا کېږي نو الله خطا کوي خو مه یې کوئ. ولا تقولوا او آیات شریف داسې ولا تقولوا لما تصف السنتکم، هغه شی نه تاسو مه کوئ چې تاسو په خپله خولې حلالوئ دا شی زه خوره زما په خوله باندې حرام دی. ځینې خلک وایي چې دا شی زما دپاره حلال دی زما دپاره حرام دی، په خپله حلال او حرام کوي. الکذب دا دروغ وایي ځکه چې هذا حلال و هذا حرام، دا حلال دی او دا حرام دی. لتفتروا على الله الكذب، دا په الله باندې افترا کوي او دروغ ور باندې وایي ځکه ته څه خبرې چې دا شی حلال دی او دا شی حلال نه دی. نبي صلی الله علیه وسلم حلال کړي، الله حلال کړي، نو ته خپله افترا مه کوه. ځینې سرزوري خلک شته دي چې هغه وایي چې دا خوره او دا مه خوره دا شی نه حلال دي، د خپل ځان نه مسلې کوي، په علم باندې نه پوهېږي. ان الذين يفترون على الله الكذب، هغه کسان چې په الله باندې دروغ وایي نو لا یفلحون، کله به کامیاب نشي، همیشه دپاره به همیشه دپاره به هم دی په داسې یو عذاب باندې ککړ وي چې کله به نه پوهېږي او الله جل جلاله به قصور اخلي. عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. اعرابي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال کوي چې ما ته یو داسې دلیل ووایه یو داسې څه راته وښایه چې زه هغه عمل وکړم او داخل شم جنت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي قال تعبد الله یاد کا لا تشرک به شیئا، او په هغې باندې کلم شریک مه راوله. وتقیم الصلاة المکتوبة، او کوم چې منځونه در باندې فرض شوي دي هغه خامخا وکړه. ولې رسول وتؤدي الزکات، او زکات ادا کړه، خصیص کېږه او حریص کېږه، مه قارون د ځان نه مه جوړوه. المفروضه کوم چې په تا فرض شوی دی. وتصوم رمضان، او ونیسم روژه، ورته هغه دغه بهانې مه کوه. قال وی فرمایي والذي دې سړي وویل والذي بعثك بالحق، ای رسوله کوم چا چې ته په حق باندې مبعوث کړی او پیغمبر کړی، لا ازید على هذا، د دې نه به نه زیات کار کوم شیئا هیڅ شی ابدا کله به یې نه کوم، ولا انقص منه، او نه به د دې نه نقص کوم. فلما ولى، کله چې دې سړي مخ واړو او روان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال النبي صلی الله علیه وسلم او فرمایي من سره ينظر الى رجل من اهل الجنه، که چېرته یو سړی ځان خوشحالوي چې د جنت یو سړی وګوري، دغه سړی چې دا کوم یو دی، فلینظر الى هذا، دغه سړي ته دې وګوري. متفق علیه، یعنی یو سړی چې د الله تعالی احکام مني او ټولو صفاتو باندې موصوف وي
الله جل جلاله په دې دنیا ورته ویل چې فلینظر الی هذا دې جنتی سړي ته وګورئ. الله جل جلاله فرمایي عن ابي هريره رضي الله عنه فرمایي د حدیث په کتاب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق سره ناس تو ورته ویل ان الله طيب الله پاک دی او صفا دی لا يقبل الا طيبا هیڅ شی خراب نه قبلي. مثال په دا کته جواری او کې یا سود خوري یا ربا او کې یا بل څه کې او دغه پیسې خیرات کې دا نه قبلي. ځکه لا يقبل الطيب هیڅ وخت پاک شي چې نوی هغه نه قبلي. وان الله امر المؤمنين او الله امر کوي دا آیات شریف ورته ولوست مؤمنین مؤمنانو ته بما امر به المرسلین کوم شی چې مرسلین او نبیانو ته ښودلی دی. بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی خلکو ته ویو. ثم ذکر رجل بیا د یو سړي یاد وکړه چې داسې یو سړی دی یطیل السفر دا په ډېر اوږد سفر باندې روان دی دښته کې روان دی. اشخص اخبر یمد یدیه د دې ویښته جولیدلي او خراب دی او د خاورو نه ډک شوي دي. اخبره جامې خیرنې دي ټول هر څه خراب شوي دي او دی بیا په دې وخت کې الله ته لاسونه پورته کوي. یمد یدیه پورته کړي لاسونه یا الله یا الله بیا ورته وایي او الله نه بیا څه شی غواړي الی السماء اسمان ته لاسونه نیسي یا رب یا رب یا ربي یا ربي یا رب ته زما خبره واوره. و د دې سړي سره دا غم نشته چې ما حرام خوړلی و مطعمه حرام د دې طعام چې حرام وي و مشربه حرام او د څښلو شیان حرام وي او ملبسه حرام او د دې لباس په حرام باندې وي و غذي بالحرام او دا تغذیه شوی وي په حرام باندې. فانا يستجاب لذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کوي چې آیا د دې دعا به قبول شي؟ نه لا ابدا د دې دعا نه قبلېږي. دا د دې لپاره وایي چې یو سړی مثال په طور باندې پلار یې سود کوي او دا په اولاد باندې خوري، پلار یې غصب کوي او دا په اولاد باندې خوري، پلار یې رشوت خوري او دا په اولادونو باندې خوري، پلار یې ربا کوي هغه په هغې باندې خوري، او پلار یې قمار او جواري کوي او بیا هغه پیسې اخلي په دې بړو بچو باندې خوري. دا کلم د دې سوال چې دا هر سوال وکړي او هر چاته یې وکړي او په هر وخت کې وکړي او الله ته څومره لاسونه اوچته کړي او په څومره دا د دې لپاره وایي چې ویښته یې د خیرو نه ډک وي، وجود یې تکلیف باندې وي، جامې یې خیرنې وي، او د دې چې دا ټول شیان حرام وي، غذا یې حرامه وي، اوبه یې حرامې وي، یا څښلو شیان شربت یې حرام وي، یا ټول هغه څه چې دی خوري او دی په حرامو باندې تربیه شوي. حرامي خو یوازې دې ته نه وایي چې مور دې زنا وکړي نو بیا هغه به حرامي تولد کوي، بلکې حرامي هغې ته هم ویل کېږي چې دغسې پلار یې حرام وخوري. آیا د دې دعا به قبلېږي؟ نه. بیا انسان ولې په دې باندې خفه کېږي زما دعا قبوله نه شوه؟ ځکه تا پاک نه دي خوړلي، ته پاک مسلمان نه یې، تا الله نه دی یاد کړی، ته د الله تعالی فرض نه پېژنې، ته د الله تعالی احکام نه پېژنې. په دې حدیث باندې مفسرین داسې وایي یو سړی حرام خوري، وایي که چېرته یو سړی حلال خوري اخلاق یې بهتر اخلاق وي، توبه یې زر تر زره قبلېږي، خلکو سره یې ګزاره حسنه او احسنه وي، او دعا یې زر قبلېږي او زړه یې ډېر دی پاک. دا د دې تقوا او د دې چې د حلالو نه داسې زېږنده پیدا شوي، دا بچي اچي همدغسې شي نه. هو که حرام خوري دی به وعده نه وفا کوي، د دې به سوال نه قبلېږي، د دې عبادت نه قبلېږي، دی به که څومره توبې وباسي الله جل جلاله بیا توبې نه قبلوي، او د دې مدام به د دې پیشاني او تندی به تریو او په غوسه کې به وي، او د خلقو نه به انتقام جویي اخلي. او کوم یو چې د حلال خلق دي هغه به د ښو خوی خاوند وي، د ښو اخلاقو خاوند وي، د هغه چا چې حلال خوري د اخلاقو او د فضایلو خاوند دی، او هغه څوک چې حرام خوري هغه د رذایلو او د یو غلط کار صاحب دی. فلهذا د دې دواړو فرق دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خدای دې نه قبلوي، نو چې توبه دې نه قبلوي او حرام خوري نو بیا چا ته احتیاج او څه کې، خو بیا د خدای د بندګۍ نه وتلی که نه، او بیا څنګه بخي او څنګه به بیا ته د هغې نه تمه کې. الله جل جلاله فرمایي خپلو رسولانو ته وایي یا ایها الرسول کلوا من طیبات، پاک شیونه وخورئ. وږي تږي په هفتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ټول وږي به تر څو به چې طیب او پاک شي او نو هغه به یې نه خوړل. واعملوا او هغه څه چې عمل وکړئ صالحا انی بما تعملون، صالح عمل وکړئ، زه په دې باندې پوهېږم
که تاسو لږه تېروئ، تنده تېروئ، تاسو ته الله جل جلاله توفیق درکوي. که تاسو لږه تېروئ او یا تنده تېروئ، تاسو الله جل جلاله عبادت قبلوي، تاسو ته اجرونه درکوي، تاسو پرې نه پوهېږئ، تاسو ته ملایکې دلته راځي، تاسو د زړه خوشحالوي، ځکه په هماغه لږه کې هم ستا زړه خوشحاله دی. د صحابو کرامو وګوره تر دې حده پورې به بې ځانه شو د خوراک دپاره چې خلکو به پرې خپې ښودلې، دی به پرې نه پوهېده چې دا څه حال دی. نو د دې لپاره چې حلال حلال دي او حرام حرام دي، او د هر چا مطلب دا نه دی چې باید خامخا دي یا هغه څه دي وکړي چې حرام دي وخوري، چې دی موټ شي او غټ شي او بلډینګ واچي او کور واچي او د خلکو سره په سیالۍ وکړي ځان سیل کړي. نه، یو وړه کېږدۍ دي وي، یو غریب ژوند دي وي، یو وړه جونګړه دي وي، یو داسې یو تکلیف او زحمت دي وي، نیمه خېټه باندې ډوډۍ دي وي، خو د الله د مسؤلیت لري ځان وساتي، دته خوشحالي الله جل جلاله ورکوي. او هغه چې خزانې جمع کوي، هغه چې رشوتونه خوري، هغه چې جواري کوي، قمارونه کوي، هغه چې ربا خوري او سود کوي، او هغه چې د بل چا نه غلا کوي، او د هغې هغه چې بیت المال چور کوي، او هغه چې بانکونه چور کوي، د هغې خلکو ژوند ډېر بد دی. او موږ او تاسو په دې سترګو ګورو چې هغه خلک نن سبا څه رقم تباه کېږي او څه رقم شوي او پخوا څومره تباه شوي وو. آیا قارون ځمکې کش نه څه شوي د فرعون او د حامان او د هغوی دارایګانې او د هغو د قارون دارایګانې څه شوي؟ الله جل جلاله ټولې اخلي او ټول شي د الله ته محول کېږي. دغه ټول اعمال په دې باندې د مؤمن دپاره وایي چې پر حذر وسیږه. فهذه الاعمال، دا اعمال چې اسباب مقتدیة للدخول الجنة، ځکه چې دا عملونه چې ته وکړي دا ستا دپاره د دې دي چې سبب د دخول د جنت ګرځېږي. کله چې جنت ته سړی داخلېږي باید دا اعمال ټول وکړي او ارتکاب د محرماتو ونه کړي، نو بیا به موانع، ځکه چې دغه نیک کارونه موانع د دې دي چې سړی دوزخ ته ولېږي او د دې داخلېدل دي په جنت کې چې ښه عمل کوي. او يدل هذا حديث عمر بن المرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويفرما يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله، زه شهادت ورکوم په دې باندې چې الله تعالی یو دی، په وحدانیت سره شک او بل شریک نه لري، وانک رسول الله، او ته د الله رسول، وصلیت 5 او 5 وخت لمونځ کوم، وادیت الزکات او بیا زکات ورکوم ما د خپل مال نه، وصمت شهر رمضان او بیا د رمضان روزه نیسم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات على هذا كان من مع النبيين والصديقين والشهداء. رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکوي چې څوک دا عملونه کوي كان مع النبيين، د نبیانو سره به وي، صدیقینو سره به وي، شهداو سره به یوم القیامه، په ورځ د قیامت کې. وهكذا نسب اصبعيه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپله ګوته جګه کړه او خلکو ته یې داسې اشاره وکړه ما لم يعق والديه، تر هغې پورې چې دې د خپل والدینو عق نه یې کړي او د هغې حقوق یې نه ادا کړي. نو که عقد والدین یې وکړی بیا دا جنت ته نشي تللی. لم يعق یعنی په دې شرط په دې جنت ته ځي چې عقد والدینو نه وي کړی او د والدینو احترام یې کړی وي. او په دې زموږ ایمان او یقین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مور او پلار او والدین د جنت 2 دروازې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي پوښتنه وکړه چې مور مې مړه شوه څه وکړمه؟ ویل چې ژړا مه کوه، فریاد مه کوه، دعا ورته کوه. وی پلار دې ژوندی دی؟ وی هو. وی مور او پلار دواړه د جنت دروازې دي. نو هغه دروازه چې څومره ته احسان ورسره کوې دروازه ښکلې کېږي، ښایسته کېږي، رنګه کېږي، ستا دپاره وازه وي. که ته د موټر سره ورننوځې او که ته همداسې یو پیاده ورځې، موټر د پلار هم چې ژوندی دی د هغې کوشش وکړه او دا دروازه دې محکمه ونیسه. فلهذا مور او پلار کوم حقونه چې لري په اولاد باندې د هغه د جنت دروازې دي. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ټول کارونه وکړي، حتی چې روژه ونیسي، مونځونه وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړي، کلمه د لا اله الا الله ووایي، خو چې مور او پلار لم يعق والديه، چې عقد والدین وي ته جنت ته تللی نه شي. ځکه باید د هغو اول حق د هغوی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. قرآن عظیم الشان وایي الله ته عبادت وکړه، د هغې سره شرک مه کوه، وبالوالدین احسانا، الله
دا مور پلار سره دی احسان وکړه خپل ځان سره الله والدین جمع کړي دي او په آیات شریف کې برابر کړي دي او هغې باندې ورته ویلي دي چې باید دا کار ونه کړي. نو د ورځې د قیامت نه سړی اېرېږي که نه موږ ایمان لرو په ورځ د بحث په ورځ د قیامت باندې. او لا اله الا الله، لا اله الا الله دا یو بهترین ذکر دی چې د هر څه دپاره یې وی الله جل جلاله د دې ټول هغه شیان درته درکوي کوم شیان چې ته غواړې د لا اله الا الله. په دې کې ډېر زیات روایتونه دي. وقد ثبت في الاحاديث صحیح حدیثو کې ثابت شوي دي ارتکاب الکبائر، کله چې ته کبائر کارونه کوې یمنع دخول الجنة، بیا نشي داخلېدلی جنت ته. دا دروغ او ټوکې خو نه دي. قوله لقد دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، هغه څوک چې صله رحمي قطع کوي د مور پلار عق کوي هغه کلم جنت ته نه داخلېږي. وقوله او بل قول کې داسې وي لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر، او هغه څوک چې په دې زړه کې د یو دانې د یو ذرې قدر د یو غوښ دانې قدر کبر وي الله جل جلاله هغه نه بخي او نه جنت ته تللی شي. متفق علیه. او کلمه د توحید چې ده هغه د جنت دپاره کلمه التوحید بنیاد الاسلام، دا د اسلام بنیاد دی. او د الله جل جلاله دغه او نور چې شی دی وروسته ورپسې بیا عبادات د الله جل جلاله والمعاملات او معاملات د الله دي چې د همدې کلمې لاندې به اجرا کوي. وبنیاد الاصلاح النفس، او بنیاد دا دی چې خپل نفس اصلاح وکړي، ځکه په لا اله ستا نفس پاکېږي او ستا نفس جوړېږي. نو کله چې نفس جوړ کړ ته یو مکمل انسان یې. عن النبي صلی الله علیه وسلم نه داسې روایت دی قال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. که څوک لا اله کلمه ووایي او په دې باندې ټولو باندې متفقا عمل وکړي نو بیا به داخل شي. صحابي ورنه پوښتنه کوي قلت وان زنا وان سرق، که چېرته دا زنا وکړي او که دا سرقت وکړي غلا وکړي قال ان زنا وان سرق، اگر چې دا ګناهونه یې کړي وي کبیره. قالها ثلاثا، درې ځلې ته یې پوښتنه وکړه. ثم قال في الرابعه، په څلورم ځل باندې ورته ویل على الرغم انف ابي ذر، خاورې دې وي په پوزه د ابي ذر باندې چې هر ساعت د دې سوال نه کوي. دا فخرج ابو ذر، بیا د دې ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډک شو ابو ذر وهو يقولها، هغې ویل وان رغم انف ابي ذر، په خپله بیا هم ځان ته ویل چې پوزه د ابي ذر ته په خاورو ککړه شي. اگر چې د زنا دپاره او یا د دغه دپاره احادیث وایي ایمان د سړي نه جګېږي اوچته پې سایې غوندې ودرېږي کله چې توبه وباسې بېرته راځي ستا وجود ته. خو دلته یې دا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لا اله الا الله، یو سړی وایي بیا غلا او زنا نه کوي، بیا غلط کارونه نه کوي. په لحاظه هر څه وایي. عباده بن صامت رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي او فرمایي من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، چا چې په دې شهادت ورکړي چې الله واحد دی او لا شریک ذات دی، وان محمدا عبده ورسوله، او محمد د هغې عبد او رسول دی، وان عیسی عبد الله و عیسی علیه السلام د دې بنده دی. یعنې داسې نه دی چې دا د دغه چې وایي چې د دې خدای دی د ټولو خلکو، نه، بلکې په دې باندې داسې کېدلی شي چې د دې عیسی علیه السلام ته پیغمبر ووایي. نو بیا به کله چې دا ټول هر څه جوړ شو او برابر شو نو الله تعالی به جنت ته داخل کړي. د دې لپاره چې حلال او حرام ونه خوري او حلال او حرامو نه زړه صبر کړي الله تعالی درته خامخا اجر درکوي. هیڅ وخت د بې اجره نه پرېږدي. ته ګوره یو سړي لپاره یو کار وکړي او نیکي وکړي هغه د بې اجره نه پرېږدي، مزدوري درته درکوي. آیا الله به دې پرېږدي؟ نه، د هغې حکمت دی، نه یې درکوي، که سبا یې درکوي او که جنت کې درکوي او که په آخرت کې درکوي که په دنیا کې، خو دا به ټول شیونه به درته کوي. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى خير خلقه محمد آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. خلينا خلف مكة